تازه نوې او په زړه پورې خبر د انګلستان په سلتوپیس ټورنمنټ کې څلور افغان لوبغاړي واخیستل شل، خو باید زه تاسو ته هم ښایم دوستانو چې هر یو لوبغاړی په څه واخیستل شو. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. په انګلستان کې د کرکټ د نوې بڼې یعنې سلتوپیس ټورنمنټ لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پړاو یا ډرافټ مراسم ترسره شو، چې دغه لړ کې 10 افغان لوبغاړي هم وړاندې شو، چې 4 افغان لوبغاړي پکې په لوړه بیه بېلابېلو لوبډلو واخیستل. د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې د نړۍ په ځوانو او مخکښو وروتو پاچونکو کې یو نامتو نوم دی، په سلتوپیس ټورنمنټ کې د ټرینټ روکېټس لوبډلې په 125,000 پاونډه واخیسته. همداراز د افغانستان بل مخکښ وروتو پاچونکی مجیب الرحمن هم په لوړه بیه واخیستل شو. نوموړي چې په بېلابېلو تجارتي لیګونو او افغان ملي لوبډله کې ښه ځلېدلی دی، په سلتوپیس ټورنمنټ کې د نارترن چارجز لوبډلې په 125,000 پاونډه خپل کړ. د افغان لوبډلې یو تجربه لرونکی آلراونډر چې افغان لوبډلې ته یې ډېرې بریاوې راوړي او همداراز په تجارتي لیګونو کې هم ښه ځلېدلی دی، هغه هم محمد نبي دی چې په سلتوپیس ټورنمنټ کې د لندن سپرایټ لوبډلې په 100,000 پاونډه واخیسته. قیس احمد د افغانستان بل وروتو پاچونکی دی چې د افغانستان لپاره تر دې مهاله پورې یوازې یوه ټیسټ لوبه ترسره کړې ده، خو هغه په کورنۍ کرکټ او همداراز په تجارتي لیګونو کې خپله وړتیا ښکاره کړې او ښه ځلېدلی دی، چې په دغه ټورنمنټ کې د ویلش فایر لوبډلې په 60,000 پاونډه د خپلې لوبډلې سره یو ځای کړ. په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري. تر هر 10 توپونو وروسته د توپ اچونې اړخ بدلیږي. همداراز یو توپ اچونکی کولی شي چې پرله پسې 15 یا هم 10 توپونه ترسره کړي، خو ویل کېږي چې یو اور به د 15 توپونو وي. یو توپ اچونکی بیا په یوه لوبه کې ټول 20 توپونه ترسره کولی شي. 25 توپونه پاور پلی لري. په پاور پلی کې 2 ډګر ساتونکي بیا له دایرې د باندې درېږي. همداراز هره لوبډله کولی شي چې 2.5 دقیقې دمه یا ستراتیژیک وخت واخلي. یاد دې وي چې دا ټورنمنټ به 2020 کال کې د جولای په میاشت کې ترسره کیږي، چې 7 ورځې به دوام وکړي او د انګلستان په وخت ماښام 7 بجې به یې لوبې پیلېږي. نو بینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.